د دری مورچل سریال اداکار شاهین د ژوند په اړه لنډ معلومات. شاهین چې اصلي نوم یې محمد قرحان فرات دی، په نن ویډیو کې به د ژوند سریالونو قد، وزن او نور ډیرو داسې شیانو په اړه معلومات درکړم چې تاسو به پرې مخکې نه پوهېدئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو لایک، کومنټ او شیر کول مو هیر نشي. نو راځئ چې شروع کړو ویډیو، خو د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ. محمد قرحان فرات په کال 1988 کې د اگست په 26 ترکیې په ارزیکین ښار کې پیدا شو. دی په لومړی ځل په 2010 کې د دری مورچل په سریال کې راښکاره شو چې اوس یې عمر 33 کاله دی. دی یو د بریالیو تلویزیوني اداکارانو څخه دی. نوموړی 15 فوټه او 6 انچه قد لري او وزن یې 4 کیلوګرامه دی. د سترګو او ویښتانو رنګ یې تور دی. د پلار نوم یې دیمیر دی. کوم ورور او خور نه لري، تر اوسه لا مجرد دی. د دری مورچل سریال سره په ټولو 5 نورو سریالونو کې کار کړی چې تر ټولو مشهور سریال دری مورچل چې د شمشاد تلویزیون لخوا پښتو ته ژباړل شوی و، او بل یې اور سټوري یعنی خوږ مرچ سریال چې د لمر تلویزیون لخوا پښتو ته ژباړل شوی و چې تاسو یې په بازار کې هم پیدا کولی شئ. نوموړی په ټولنیزو رسنیو کې هم فعال دی چې تاسو یې په فیسبوک، انسټاګرام، ټویټر، یوټیوب او ورسره په ټیک ټاک کې هم پیدا کولی شئ. او اوس به راشو د خوښې شیانو ته. د خوښې خواړه د چرګ کباب دی، د خوښې رنګ آسماني دی، د خوښې ځای په ناروې کې د سویلبرډ ټاپو دی، او د خوښې سپورټ ټینس بال دی. او شوقونه لوبې کول، لوستل کول او د سندرو اورېدل دي. او اوس به راشو د سرمایې ته. نوموړی 15 میلیونو پورې سرمایه لري. د 8400 مشهورو تلویزیوني اداکارانو په لیست کې ځای لري. دی د اګست په 26 پیدا شوی او په همدې ورځ 510 نور مشهور کسان پیدا شوي. او ورسره په کوم کال کې چې دی پیدا شوی نو په دې کال کې 6114 مشهور کسان پیدا شوي. نو راځئ اوس یې راسره د 2022 کال نوي انځورونه وګورئ. نو ملګرو، دا نن ویډیو تر دې ځایه وه. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک، کومنټ او شیر کول مو هیر نشي. او که غواړئ که د کوم هندي فلمي اداکار د ژوند په اړه معلومات درکړم په کومنټ کې ضرور ووایئ. تر بیا د خدای په امان.